د انګلیش پلس برنامه درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. امید دی تاسو به ښه یاست. زموږ د نن ورځې موضوع جرند دی. ښایي تاسې د جرند په اړه اورېدلی وي، خو د دې ویډیو تر اخره به تاسې د جرند په اړه ډېر څه زده کوئ. زموږ د نن ورځې موارد یا آوټلاینز دغه دي. اول به موږ د جرند پر تعریف خبرې وکړو، وروسته به بیا د جرند په هغه نقش چې په جمله کې کوم نقشونه لوبوي پر هغې به خبرې وکړو. د هغې نه وروسته یو ډېره مهمه مسله چې د زده کوونکو ترمنځ یعنې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو ترمنځ راپورته کېږي هغه دا ده، هغه پوښتنه دا ده چې موږ ولې جرند کاروو. او دریمه مسله به د مونږ دا وي یا دریم موارد به د مونږ دا وي چې مونږ به پر جرند وغږیږو چې ولې مونږ جرند استعمالوو. او څلورمه برخه کې به څلورم موارد دا دی چې د هغه نور آی ان جي فرمونه چې په هغوی کې هم آی ان جي شته او د جرند سره تفاوت ډېر د زده کوونکو لپاره سخت دی یا که په انګلیسي کې ووایو ټریکي دی، نو پر هغه فرمونو به هم غږیږو. درنو زده کوونکو راځو تعریف ته. جرند دې ته یو بل نوم هم وایي، هغې ته وایي چې یا بل نوم هم ورته اخیستل کېږي، هغې ته وایي وربل ناون. د وربل ناون هدف دا دی چې دا په حقیقت کې ناون دی خو د ورب نه منشا اخلي یا د ورب نه راایستل شوی دی، نو په دې لحاظ باندې ورته وربل ناون وایي. تعریف یې داسې دی، وایي چې it is the ing form of a verb used as a noun. وایي دا د ورب ing فارم بڼه ده چې د ناون وظیفه په جمله کې اجرا کوي. نو مسله کلیر شوه، موږ ته معلومه شوه، واضح شوه چې اصلا به ورب نه دی اوس بلکې د ناون وظیفه په جمله کې اجرا کوي. مثلا په دغه مثال کې smoking is bad for your health، یعنی په دغه جمله کې دغه سموک چې دی سموک سیګریټ څکول چې دی دغه ورب دی او د هغې سره آی ان جي هم یو ځای شوی ده، خو اوس د ورب وظیفه نه اجرا کوي. مونږه پس په تعریف کې دغسې ویل چې ورب به وي، د ورب سره به مونږ آی ان جي اضافه کوو او بیا به ورنه د ناون کار اخلو. نو په دې جمله کې سموک ورب دی او آی ان جي هم ورسره اضافه شوې ده، خو اوس د ورب وظیفه نه اجرا کوي بلکې اوس د ناون وظیفه اجرا کوي. نو پښتو ترجمه به د دې جملې دغسې برابره کو، smoking is bad for your health، یعنی سیګریټ څکونه ستاسې د صحت لپاره زیانمنه ده یا تاسو ته تاوان رسوي یا بده ده، ستاسو د صحت لپاره بده ده. اوس بله موضوع د هغې نه وروسته د جرند نقشونه دي چې جرند په جمله کې کوم ځای کوم نقش لوبوي. اول کېدلی شي من حیث د سبجیکټ راشي. د سبجیکټ لپاره خو مونږ ډېر زیات تعریفونه لرو، خو یو د سبجیکټ لپاره تعریف دا دی چې subject is a person, place, thing that we talk or write about. وایي سبجیکټ هغه شی دی، هغه ځای دی، هغه شخص دی چې دغه په اړه لیکل کوو یا دغه په اړه موږ غږیږو. اوس په دې جمله کې running relaxes me، منډه ما راحت کوي، ما آراموي. رن منډه وهل او رننګ منډه دلته من حیث د سبجیکټ راغی، دا ځکه چې موږ په دې جمله کې رننګ ریلاکسز می موږ پر رننګ غږیږو، پر منډه غږیږو، نو ځکه ورته ویلی شو چې دغه په جمله کې من حیث د سبجیکټ راغلی دی. رن د موږ سره ورب دی، آی ان جي به اضافه کېږي. رننګ ریلاکسز می، رن منډه وهل چې ورب دی او آی ان جي هم دلته ورسره اضافه شوې ده چې معنا یې ده منډه او مونږ ورنه د سبجیکټ په حیث باندې کار واخیست، ځکه په دغه جمله کې رننګ ریلاکسز می مونږ پر منډه غږیږو. دوهم کردار یا دوهم نقش په جمله کې د هغې چې دی ابجیکټ اپ ورب، یعنی کېدلی شي د ورب لپاره ابجیکټ اوسي. مثلا په دغه جمله کې I enjoy cooking، I enjoy زه خوند اخلم cooking له پخلي څخه. دلته کوک بیا هم ورب دی، کوک ورب دی او آی ان جي ورسره اضافه شوی دی. کوکینګ من حیث د جرند راغلی دی، خو دا چې له ورب شاته راغلی دی یا د مین ورب شاته راغلی دی، نو موږ وایو چې من حیث د ابجیکټ په دغه ځای کې وظیفه اجرا کړه. دریم استعمال چې دی هغه کامپلیمنت دی، یعنی موږ د جملې په جمله کې د معنا د بشپړولو لپاره هم له جرند څخه کار اخیستلی شو. مثلا په دې جمله کې his job is، له هغې وروسته که زه جمله ونه وایم که یې تکمیل نه کړم د هغه دنده ده
نور مثلا دغه جمله نور نیمګړې ده معنا نه ورکوي که ووایم his job is teaching د هغې دنده تدریس ده ښوونه ده په دې ځای کې بیا هم teach verb ده او ورسره ing اضافه شوی ده نو his job is teaching دلته د کمپلیمنت وظیفه اجرا کړه یعنی موږ سره د جملې معنا یې بشپړه کړه نو موږ ځکه ورته ویلی شو چې gerund من حیث د کمپلیمنت هم موږ په جمله کې استعمالولی شو څلورم کردار چې ده هغه after preposition ده یعنی د حرف اضافه نه ورسته راتللی شي مثلا په دې جمله کې she is good at speaking she's good هغه ښه ده at speaking دلته به د speaking نه موږ دغه هدف نه اخلو یا دغه پښتو ترجمه بیان کوو چې په خبرو کولو کې بلکې دلته به موږ speaking معنا دغسې ورکوو چې خبرې بیا هم speak verb دی او ing ورسره اضافه شوی دا چې د preposition نه ورسته راغلی دی نو موږ وایو چې د gerund دغه استعمال after preposition دی why do we use it یعنی موږ ولې gerund کاروو We use gerunds when we want to talk about an activity, action or concept as a thing. کله چې موږ وغواړو چې gerunds استعمال کو نو که فعالیتونه یي که عملي یا هم یو فکر یو مفکوره یي او غواړو له هغې نه د ناون په حیثیت یو څیز په څیر استفاده وکړو نو موږ کولی شو چې په هغه وختونو کې gerunds استعمال کو ورستی برخې ته راځو other ing form same spelling different jobs د verb نور ing ډولونه چې ښایي په سپیل کې یو ډول وي خو دندې به یې متفاوتې وي لومړی راځو gerund ته چې موږ ورباندې مفصل بحث وکړ act as a noun یعنی verb ing اخلي او د noun وظیفه په جمله کې اجرا کوي مثلا swimming is fun لامبو ساتیری دی دلته لامبو وهنه نه لامبو وهل نه بلکې لامبو وهنه یا که ووایو یوازې لامبو ناون وظیفه اجرا دوهم present participle د verb دغسې حالت دی چې verb ing اخلي خو دلته په خپله د verb وظیفه اجرا کوي لکه په دغه جمله کې she is reading هغه لوستل کوي حاضره جری زمانه ده او دلته is reading read د موږ سره verb دی ing خپله verb اخیستې ده چې کله is mr راشي نو موږ وایو چې دغه حاضره زمانه ده یا د نه موږ حاضر هدف اخلو اوس she is reading دی همدا اوس لوست کوي دریم participial adjective دلته داسې کیږي چې verb ing اخلي خو نه د noun وظیفه اجرا کوي نه د verb بلکې دلته د صفت دنده اجرا کوي مثلا په دې مثال کې a boring movie یو خسته کنه فلم مووی زمونږ سره ناون ده او بورینګ چې دلته راغلی دی ing اخیستې ده نو په دې معنا چې دا من حیث دلته د صفت راغلی دی کله چې د ناون لپاره صفت په ing حالت کې راشي نو موږ دې ته بیا موږ وایو participial adjective څلورمه وروستۍ برخه reduce participle clause کله چې موږ غواړو کلازونه لنډ کو کلازونه راکم کو مثلا په دغه جمله کې while I was walking home I saw a rainbow while I was walking home کله چې زه کور ته تللم کور ته مې قدم واهه کور ته پر لاره وم I saw a rainbow ما رنګین کمان یا شنه زرغونه ولیدله اوس که غواړم چې دغه کلاز ریډوس کم راکم کم نو هغه وخت هم مونږ کولی شو چې د verb د ing حالت نه استفاده وکړو مثلا walking home یعنی کور ته تک پر مهال یا کور ته مې تک کاوه I saw a rainbow دغه وخت ما څه ولیدل یو رنګین کمان یا شنه زرغونه مې ولیدله Thank you for watching